د مریض په پختنه کې دوه غټې فائدې دي. یوه فائدہ تعلق د دنیا سره ده، د دویمه فائدې تعلق د آخرت سره ده. دنیا والا فائدہ دا ده ته چې د یو مریض پختنې ته ورغلی او دغه مریض په کومه مریضۍ مبتلا و، الله دغه مریضي بیا پتا نه راولي. څومره اسانه کار دی. همسایه د مریض دی، کلیوال د مریض دی، اقربا او خپلوان د مریضان دي، داغه د حقم پوره که اغم خوشحاله شو، دغه مریضۍ نه ته ټول ژوند کې خلاص شوی. دویمه فائدې تعلق د آخرت سره دی. سار چې څوک لاړ شي تر ماښامه پورې د الله چې څومره مخلوق دی دا لګیا شي او د دې مریض پختنې کوونکي سړي ته د الله په دربار کې د مغفرت سوال کوي، خدای دا معاف کړي. ماښام چې لاړ شي تر ساره پورې په دې منصب الله دا مخلوق مقرروي، نو ستا به پکې معافي کېږي که نه به کېږي به. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای څلور مریضۍ داسې دي چې د هغې پوښتنه مه کوئ. دا ولې؟ دا ځکه ما تاسو ته ویل چې د مریض پوښتنه دې وکړه، هغه مریضي بیا پتا نه راځي. خو دا څلور مریضۍ داسې دي چې دا اصل کې د انسان علاج دی، دا کران شي نو نقصان دی. څلور مریضۍ داسې دي چې دا د انسان علاج دی. اوس که دغه مریضۍ در باندې را نغلي نو تا ته بله خطرناکه مریضي پیښیږي. نو رسول الله مبارک فرمای د څلورو مریضانو پوښتنه مه کوئ، ولې چې پوښتنه دې وکړه پتا به مریضي نه راځي. نو چې دا څلور مریضۍ نه راځي نو ته به په غټه مریضۍ اخته کېږي. هغه څلور دا دي: لا تکره الرمد. رسول الله مبارک فرمای د چا چې سترګې خوږ شوې دې ته خفه نه شئ. بل سړی به پوښتنه نه کوي، ده ته وایي، دې مریض ته وایي ته خفه نه شئ. فإنه يدفع العمي. کم سړي باندې چې د ړوندوالي رګ حرکت شروع کی، کم سړی ړندېږي او الله د ده ړندېدل نه غواړي، خو هغه مریضي پکې پیدا شوې ده چې د هغې د وجې نه یې اوس سترګې ړندېږي او الله دا نه ړندی، نو د ده سترګې خوږ دي. سترګو خوږېدلو کې بیا دا کار دی چې بیا ته نه ړندېږې. کله چې د ړوندوالي رګ حرکت شروع کی، ړوندوالي رګ والا وایي زه دا سړی ړندوم، الله وایي نه، سترګې ورته خوږ کی. دا رګ هغه وخت کې کار کوي چې کله سترګې روغې وي، خو چې خوږ شي بیا پې دا مریضي کار نه کوي. نو د سترګې خوږېدل دا د ړوندوالي علاج دی، بیا به نه ړندېږي. نو ته چې د هغه پوښتنې ته ورشې هغه سترګې خوږ دي، بیا خو به ستا سترګې نه خوږېږي. نو که دغه رګ حرکت شروع کوي
نو سترګې به د سالمې وي، نو ړندېږې به د دې ړندوالي علاج چې کوم و هغه دې په ځان بند کړی دی. دویم، لا تکره الدمامین فإنها تدفع البرص. رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، دانو تا مخفا کی گئی، تاسو دے دانی خفا نکی. وجود کے دانا روخی جی کل کل سڑا دیر تنگ شی. رسول اللہ مبارک فرمائی خفا نشے، دانی ستا پا وجود کی چراخی جی نو دا اللہ ستا دا بدن علاج کئی. دانی دا کمی مریضی علاج دے، دانی دا برگی مرض علاج دے. علماء دا طب یو قیمتی خبر کئی دلتا، کم انسان چھ مریضیگی، انسان سنگ مریضیگی، انسان دا سے مریضیگی چھ دا خارجنا دی وجود تا جراسم داخلیگی. دا دی نکانو لان دی، دا پخو پا نکانو، دا لاسونو پا نکانو وجود تا مریضی داخلی کی جراسم. دا انسان پا دی وجود کے یو دفاعی قوت تے، اغیتم جراسم ہوئی. مثلا یو وطن او یو ملک باندے چھ دبل ملک خلق حملہ کئی، نو حملہ کون کو تا اردو آئی. خدا کم ملک باندے چھ حملہ کئی او دی دفاع کئی، نو دا دفاع والا خلقم اردو دیتا آئی. حملم فوج کئی، دفاع بہم فوج کئی. دا انسان پا وجود کی جراسم دی، اگر چی دا ایبان دینا جراسم رازی، دا جراسم دفاع کئی، وجود تے نپریگ دی. اردو دا اردو سر جنگ کئی، فوج دا فوج سر جنگ کئی. نس جراسم ستا پا دے وجود کی دی چکم خارج نہ راغلو دے نپریگ دی چی زمان دی وجود تا داخل نشے. دی نکانو کی چکل دی باندے نہ جراسم داخل شی، دا چکم جراسم ستا دا وجود دی. دی نکانو دے لاس کی لکٹیلے میلے ور کی واغر آروانی. بیا دی تخرگونو کی دلتا میدان جنگ دے. دا انسان پا وجود کے دا جنگ میدانون سلور دی، یو تخرگ کے بل تخرگ کے، دا بل پخی بیختا او دا بل پخی بیختا. دا سلور میدانون دی دا جنگ. کلچ اگا جراسم دا انسان دی وجود تا داخل شی، دی نپریگ دی چھ دا انسان دی مشین تا داخل شی. دا سلور میدانون گیر چاپیرا دا انسان دا دی بدن لگی دی دلتا ور سر جنگ شروع شی. نو جنگ کی مڑی کیگی کنکی، نو دغه جراسم چی ایبان دی نراغلی، دا چی دا بدن جراسم قوی وی اغا مڑکی. صد سوشی چی سو دا دی بدن جراسم مڑکی مڑی پکی کی.
نو چې کله جنگ شروع شي نو د انسان وجود کې تبه پیدا شي. سړی وی ډېره سخته تبه مې ده، وجود مې وګوره ډېر ګرم دی. نو تبه کله چې کله د جراثیمو سره د انسان په دې وجود څلورو میدانونو کې جنگ شروع شي. که جنگ ډېر مقاومت وکړي هغې نه میادي تبه جوړېږي، که کم مقاومت وکړي هغې نه ملریا جوړېږي. دا جراثیم دي. دغه جراثیم چې کله مړه شي نو الله د انسان په دې وجود کې نور اردو او فوج خادمان تیار کړي دي. دوی دا مړي د انسان د وجود نه وباسي، باندې وباسي. نو راغونډی یو ځای نه مړی راپورته کي، دلته دی لاس ته راوړي، بل نه راپورته کي دی لاس ته راوړي، بل ځای نه راپورته کي دی لاس ته راوړي. دلته ډېر جراثیم جوړ شي، دا ځای وپړسي. د دې لاندې کوم فکر کړی زوی وي، سپینې زوی، دا سپینې زوی مړه جراثیم دي. دغه مړه جراثیم د دې دانې په واسطه باندې د انسان د وجود نه وځي. اوس که دا دانه راونه خیږي، دغه زوی د انسان په دې پوستکي کې روانې شي، دا بیا په دې پوستکي کې لار پیدا کړي، د هغې نه برګی مرض جوړ شي. بیا خو یې لار پیدا کړي، څومره جراثیم چې راځي په همدغه پوستکي کې لار پیدا کړې د اوږدېږي. کوم فکر کړی چې یو ټاکی برګی مرض پیدا شي، بیا غټېږي 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 غټېږي، ځکه جراثیمو لار پیدا کړه که نه. د پوستکي نه یې باندې راوتل سخت کار دی، خو په پوستکي کې مزل کول اسانه کار دی. نو بیا دغه اسانه لار پیدا کړي نو انسان باندې برګی مرض پیدا شي. نو رسول الله مبارک فرمایي دانو ته خفه نشئ، دا الله ستاسو علاج کوي، برګی مرض در باندې نه راولي. نو ته چې د دانې والا پوښتنې ته لاړ شي بیا خو په تا دانې نه راځي، نو دا جراثیم به چیرته ځي؟ دا به پخپله په پوستکي کې خورېږي، نو برګی مرض به پیدا کېږي. نو رسول الله مبارک هغه مریض ته وایي که دانه در باندې راوخته خفه نشي، الله دې علاج کوي. ده ته وایي پوښتنه مه کوه، ولې که تا یې پوښتنه وکړه په تا به دانه نه راخېږي، بدن کې به دې د برګي مرض علاج نه وي. څومره غټه حکمت پکې پروت دی. د الله د پیغمبر په هره خبره کې اینه نه کمال پروت. زمونږ زمانه کې که فکر مو کړی چې کله مو تبه راشي ډاکټر ته لاړ شو، ورته ووایو ګرمستن راته ووه، ګرمستن چې راته ووایي تبه مو ښه شي. دا ولې ښه کېږي؟ دا ستن خپله جراثیم دي. ستن چې دی ووهله هغه دې میدان ته ځان ورسوي، خپل جراثیم مړه کړي او پردي مړه کړي. دا ستن او ګولۍ د تبې دا د لیوني سړي کار کوي. ګوره د انسان د بدن اردو ختموي، د انسان د وجود طاقت ختموي. کوم فکر کړی مخکې داسې مریضۍ نه وې لکه دا اوس چې دي. دی وایي تبه مې ختمه شوه، تبه یې ځکه ختمه شوه چې جنګ ختم شو. خو که سبا یو کمزوری جراثیم راځي د وجود ته نو دفاع یې نشته، اردو نه لري، طاقت نه لري، ملا یې خوږېږي، پښې یې خوږېږي، لاسونه یې خوږېږي، سترګې یې کمزورې شوې، غوږونه یې کار نه کوي، ځکه دفاعي سیستم ختم شو. چې د یو ملک اردو نه وي
هغه باندې هر څوک بیا راځي او حمله پې کوي. نو چې ستنو وایي دا د لیونیو کار دی، لکه ستا د یو ورور چې چا سره جنګي او ته د کور نه ماشینه راوالې او ورته وینیسې ډزه 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 وروره مولي او هغه پردی سړی مړ کړي او خلکو ته وایي الحمدلله جنګ مې ختم کړ. جنگ دې ختم کو خو خپل سړی دې ختم که کنه. نو انګریزي ته وایي کې دغه نقصان دی چې دا خپل او پردي دواړه وژني. ستا د بدن او د وجود دفاعي سیستم ختموي. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تکرہ السعال فإنه يدفع الفالج. تاسو ټوخي ته خفه نشئ. ټوخي اصل کې ستا د بدن علاج دی، دا فالج ختموي. کم سړی باندې چې د فالج رگ حرکت شروع کی، الله دې مونږ او تاسو ته وساتي خطرناک مریض دی، او الله پاک دا سړی نه مریض کوي، نو الله یې سینه خراب کی او ټوخی ور باندې ولګي. دغه رگ هغه وخت کې کار کوي چې کله سینه روغی، خو چې کله سینه خرابی بیا ور باندې دا رگ حرکت نشي کولی. نو کم سړی باندې چې فالج رگ حرکت شروع کی او الله نه فالج باندې نه وهي، نو سینه ورته خرابه کی. نو سینه خرابېدل او ټوخی دا اصل کې د انسان د بدن او د وجود علاج دی. حضور ځکه وایي مه خفه کېږئ. څلورم نمبر لا تکره الزکام فإنه يدفع الجذام. زکام ته خفه نشئ. زکام اصل کې ستا د وجود علاج دی. کم سړی باندې چې د جذام مریضی رگ حرکت شروع کوي، جذام داسې خطرناکه مریضي ده چې دا غوښې به دې خپله د وجود نه جدا کړي، هډوکي به دې جدا کړي. دا مریضي چې کله در باندې راځي او الله وغواړي چې دی دې مریض نشي، نو زکام در باندې راولي. نو زکام کې بیا دا کار دی چې بیا در باندې جذام مریضی نه راځي. نو رسول الله مبارک زکام والا توای خفه نشي، الله دې علاج کوي. دې بل توای پختنه مکه و بیا به در باندې زکام نه راځي. نو که جذام مریضی در باندې راځي نو علاج به در سره نه. نو حضور ځکه وایي لا تکره الزکام فإنه يدفع الجذام. جذام مریضی ختمයි. یو روایت کی یو بل مریضی هم راغلی ده، هغې ته وایي د غاښ درد. رسول الله مبارک فرمایي د غاښ درد ته خفه نشي. ولی غاښ درد د انسان لیونتوب ختمයි. کم سړی چې لیونی کیږي او د لیونتوب رگ حرکت شروع کی او الله نه لیونی کوي، نو په غاښ ورته درد کی. د غاښ د درد سره کمال دا دی چې د انسان په دې مزغو کې 1,14,000 رګونه دي. دا 1,14,000 رګونه ټول راویښ کی، دې کې حرکت پیدا کی. نو چې په غاښ دې درد شي نو الله در باندې بیا لیونتوب نه راولي. ګوره الله چې انسان باندې کمې مریضۍ راولي، دا د انسان علاج دی.